د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې له مشر ډاکټر تاج الدین ویلا سره کتلې دي. باختر اطلاعاتي اژانس ته د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د HIR پروژې د ملاتړ د عامه روغتیا وزارت او یونیسف ادارې له لوري د ګډ نظارت ستونزو د حل روغتیایي مرکزونو ته د درملو د لیږد او د لا زیاتې همغږۍ په اړه خبرې شوې دي. ننګرهار ته د ملي دفاع وزارت ستراتیژي انسټیټیوټ مداومینو علمي او څېړنیز سفر وکړ. د ننګرهار مستیار والي مولوي عزالله مصطفی سره د مولوي منصور کامران په مشرۍ د ملي دفاع وزارت د ستراتیژي انسټیټیوټ مداومینو چې دې ولایت ته علمي او څېړنیز سفر کړی وکتل. ننګرهار کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري د آسان خدمت مرکز پرانیسته وشوه. د دغه ریاست مسؤلین وایي د یاد مرکز په فعالېدو سره ختیځ زون کې ګڼو خلکو ته د تذکرو تولد کارتونو ورکړي او د تذکرو په اصلاح کې اسانتیاوې برابرېږي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د 215 میلیون افغانۍ په لګښت 153 بېلابېلې رغنیزې پروژې پلي کېږي چې پکې استنادي دیوالونه، پلچکونه، ویالې، سړکونه او کوڅې جوړول شامل دي. ننګرهار کې د ختیځ زون په کچه قومي مخورو د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې له پاکستان په زور او جبر د افغان کډوالو راایستل او د هېواد کې د افغان کډوالو سره د روان زور زیاتي په کلکو ټکو وغانده.